اوس په دولت باندې لیډر عظیم شان جوړیږي وایه چې بیا چرته خوشحاله او باچا خان جوړیږي غریبه تاله زنده‌باد او مرده‌باد کیس دي د خان لوفر بچې بقای دی ایوان جوړیږي موږ دا وطن د دې دپاره آزاد کړی نه دی چې هر یو خر دې پکې صدر پاکستان جوړیږي زموږ د افغانستان یو لیونی شاعر دی هغه وایي چې تر سوچ جبر اسمی نکړو په دربار باندې نو تر هغې پورې به کیننو په قلار باندې شعر دی چې په ګلبانو او په ګلپاڼو پښتو چرته کیږي هی پدی ګرګرو او مماړو پښتو چرته کیږي تاریخي کلام خادم صاحب وایي چې ما دا کلام په صحابه مالنۍ کې چې وویلی ولی خان او باچا خان دواړه په دې جلسه کې نو باچا خان خپل تقریر چې ډېر مختصر کړ او چې ما څه وي نو هغه وي د خادم چې دی نو په دې خپل نظم کې ووي او دا نظم چې زه کله ویم نو لکه ما ته داسې ښکاري چې لکه زه تقریر کوم داسې ما ته ښکاري دا نظم تاسو وورئ تاسو به ډېر خوند واخلئ زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یم زه پښتون زلمی یم زه پښتون زلمی یم زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یم زه پښتون زلمی یم زه پښتون زلمی زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یم زه پښتون زلمی یم زه پښتون زلمی زه د خپل وطن په پاکه مینه لیونی یم زه پښتون زلمی یم زه پښتون غاصب براکتی نشی وڑ پوی دل وڑ حمت مینا را پریوتی نشی دس زما پا یو نظر دشمن بیا ٹنگی دے نشی وڑ پوی دل وڑ حمت مینا را پریوتی نشی زد سربازانو بابا گانو کڑوا سیما زد سربازانو بابا گانو کڑوا سیما سپوختن زلمه یما سپوختن زلمه سپوختن زلمه یما سپوختن زلمه هاي زد خپل وطن په پاکه مینه لیونی یما سپوختن یو ناره ده چې مچېړه صالح ته زما پر خواسته چې دا مچېړه ورپسې وایي ټول بلکې وایي تاسو ټول مکوه تازه کېږي دا تازه زخمونه مچېړه 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 د بهو بهیر شي ویلي جړلې زړونه مچېړه مچېړه مچېړه
छेड़ा तो सो छेड़े द पुख्तन का मुना मचेड़ा 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 छेड़ा तो सो छेड़े द पुख्तन का मुना मचेड़ा मम्मी छेड़ा लरशगनी खुदाई को बिरयाने अमा मम्मी छेड़ा लरशगनी खुदाई को बिरयाने अमा सबूत ज़ल्मे अमा सबूत ज़ल्मे सबूत ज़ल्मे अमा सबूत ज़ल्मे हाय सदक बल वतन बबाकर یو بل ناره ده چې یو بل ناره ده دا به هم دغسې وایو او دا کم چې په سټیج ناست دي بیخي غلي ناست دي سټیج باندې ځای هم بند کړی دی او خولې نه یې چغ هم نه روځي نو دوی ته هم خاص وایم چې دا ناره به راسره وایي اوس بل ناره چې وپوښته ما د پانیپت میدان نه سور په وینو وپوښته 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 ما لږ د دکنو سومنا داستان وپوښته 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 ما وپوښته د ټول جهان وپوښته 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 ما وپوښته د ټول جهان وپوښته زد سربازانو باباګانو کړوسه یم زد سربازانو باباګانو کړوسه یم सबूत ज़ल्मे अमा सबूत ज़ल्मे सबूत ज़ल्मे अमा सबूत ज़ल्मे हाय सदक बल वतन बबाकर ډول غواړم صدا تفریق د منظرو کول غواړم زه په یو پوسي او په تالي خورا خوړل غواړم دوی د یوې مینې په څادر کې پټول غواړم زه اول پښتون میر محمد خان بیا یوسف زیما زه اول پښتون میر محمد خان بیا یوسف زیما زه پښتون ځلمه